بسم الله الرحمن الرحیم. د HTML5 کورس ته په خیر راغلی. دا د HTML5 کورس اومه ویډیو د ویډیو نمبر 7 شپږمه ویډیو کې موږ تاسو زده کړي وو چې HTML کې موږ ټیبل څنګه موږ سره دا نتیجه راغلی وه. نو نن به موږ په دې ویډیو کې زده کوو چې دې ټیبل ته موږ کرښې څنګه ورکو، بارډر څنګه ورکو، لاینونه څنګه ورکو او رنګ یې څنګه بدلولی شو چې هغه موږ کولی شو په HTML کې. اوس به هغه موږ زده کوو. دلته به موږ یو بل روم واچو چې لږ د ټیبل غټ شي چې هلته د معلومات ښایسته پکې راشي. دلته به ټیبل ټي آر موږ رو دپاره استفاده کوو. تېره ویډیو کې موږ ډسکس کړي وو. شپږمه ویډیو کې هغه ځان سره وګورئ. ټي ډي موږ د ټیبل ډیټا دپاره استفاده کوو. دا هم چې چا نوي زده دا هم تاسو تېره ویډیو کې کتلی شئ. ټي ډي ټیبل ډیټا دپاره استفاده کیږي. دا ټیګ موږ تشریح کړي وو. او دلته به نوم وله ورکو یو جهاز به ورکو احمد. عمر به یې ورکو چې 15 کلن دی. دا به کنټرول پلس ایس کو ثبت به کو. اوس دلته تاسو راشئ دا هغه ریفریش کړئ. دلته به دا راشي. ښه اوس دلته موږ دې ته هغه څنګه ورکولی شو، بارډر څنګه ورکولی شو چې کرښه ورکو. د هغې دپاره موږ د بارډر په نوم دلته اټریبیوټ لیکو. د ټیبل کې دننه دې ته اټریبیوټ ویلی کېږي. ټیبل کې دننه موږ هغه استفاده کوو. بارډر به ولیکئ BORDER سره او دا چې انټر کړئ دلته به د مساوي ساین واچوئ، بیا به سیمی کالن واچوئ 2 دانې. دلته به اوس موږ سایز ورکو چې بارډر موږ څومره غټ غواړو یا څومره وړیکی غواړو، څنګه غواړو. موږ به دلته 2 ورکو. دا به کنټرول پلس ایس کې. نو دا بیا به تاسو لاړ شئ براوزر ته. دلته به ریفریش کې. دلته به اوس د دې سایز راغلی. تاسو وکتلو دا په یو ښایسته فارم کې راغلل. دلته کرښې هر څه راغلل. دلته سایز راغلو. بارډر چې کوم دی 2 پکسله ورکړي وو. 2 مطلب هلته څه وو 2 پکسلزه. سایز چې کوم وو هغه 2 پکسل شو. دې نه علاوه که تاسو سایز غټول غواړئ مطلب 15 ورکوئ، غټوئ نورم کنټرول پلس ایس کې ثبت کړئ. بیا دلته راشئ ریفریش کړئ. دا وګورئ دا نورم غټ شو. که دې نه علاوه تاسو غواړئ چې لږ د نورم ډبل لاین راشي، کرښې راشي، 10 ورکئ، ثبت کړئ او بیا دلته ریفریش کړئ. دا وګورئ دا نورم ډبل شو، نورم غټ شو. خو که دلته تاسو غواړئ چې موږ هیڅ سایز ورنکو، HTML خپل یو کم نارمل سایز چې هغه استفاده کړئ، دلته چې بارډر ولیکئ، سایز مه ورکوئ. دلته بیا ریفریش کړئ. خو دلته به نری یو عام سایز راشي. خو چې موږ خیر بارډر ته به ویلیو ورکو چې لږ بارډر ښایسته راشي، موږ به 3 وله ورکو، 3 سایزه. چې دا ریفریش کو دلته اوس راغلل، دا راغلل. ښه دا خو مو زده کړو چې موږ دا څنګه لیکو. دا د مین کم ټیګ چې کوم دی ټیبل ټیګ، په دې کې به دننه موږ بارډر په نوم یو اټریبیوټ لیکو. هغې ته بیا ویلیو ورکو. ویلیو څه شو چې ټیبل د کم سایډونه د کرښې چې کمې دي دغه شوه، د تور چې کوم دي دا موږ غټ غواړو، ډبل غواړو یا نری غواړو، څنګه غواړو. نو هغې دپاره موږ دلته پکسل ورکو. د ویلیو چې کوم ده په پکسل کې د 3 پکسلز یا 2 پکسل یا څومره. دې نه علاوه که اوس موږ غواړو چې دننه د ټیبل رنګ بدل کو، دا رنګ څنګه ورکولی شو موږ؟ بیکګراوند ورته وایي دې ته. دلته یو خپل بل اټریبیوټ دی په ټیبل کې به دننه هغه هم استفاده کوو. هغه BG کلر په نوم دی. BG کلر. BG مطلب څه شو؟ بیکګراوند. کلر مطلب رنګ شو. دې ته موږ ویلیو ورکو. ښه مساوي ساین شو او بیا دلته سیمی کالن مو 2 واچول، 2 کم نشانه چې هغه مو واچول. ښه اوس دلته ویلیو څه ده؟ ویلیو د دې رنګ دی. کم رنګ نمبر هم ورکولی شي او د رنګ نوم هم ورکولی شي. موږ دلته اوس ورکوو چې بلو چې کم شین دی هغه ورکوو. دلته ریفریش کو. دا وګوره دا اول سپین و، دا اوس بلو ته واوړېدلو. اوس موږ ګورو چې بل رنګ وله ورکو، ریډ وله ورکو، سور چې کم دی. بیا چې ریفریش کو د دې رنګ څه شو؟ سور شو. دې نه علاوه زه ګورم چې یلو زیړ رنګ چې کم دی هغه استفاده کو ورته. دا لږ ښایسته ښکاري، هایلایټ به شي. اوس وګورئ دغه د ټیبل ښایسته راغلو. دلته بیکګراوند یلو شو، زیړ شو او دلته بارډر هم ورسره راغلل. د بارډر چې کوم دی ښایسته ورسره ښکاره شو. نو دې دپاره تاسو بارډر دپاره به څه استعمالوئ؟ بارډر په نوم اټریبیوټ دی او بیکګراوند دپاره به څه استعمالوئ؟ BG کلر په نوم. هغې ته به ویلیو کې تاسو د کلر نوم ورکوئ یا د کلر هیګز چې کوم نمبر دی هغه به ورکوئ چې د کم کلر خپل هر رنګ چې کوم دی هغې دپاره خپل ویلیو ورکوو. دې نه علاوه که تاسو نور ویډیوګانې کتل غواړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. زموږ یوټیوب چینل کې نور ویډیوګانې وګورئ. انشاءالله را روان ټول کورس د HTML لینکس فارمز چې کوم پاتې دي هغه به م انشاءالله موږ زده کوو. ایمیجز به موږ زده کوو په را روانو ویډیوګانو کې.